راشد د کرکټ خان، لیکوال محمد جعفر هاند. لومړی برخه. هغه مهال چې راشد خان یې د 19 کلونو لوبډلې ته غوره نه کړ. زه خو څوک نه پیژنم، د لوبغاړو دا ازموینه به څه ډول وي؟ څوک یې اخلي؟ غوره به مې کړي او که نه؟ استعداد خو لرم، توپ اچونه او توپ وهنه دواړه کولی سم. موقع به راکړي او که نه؟ له ډېرو داسې پوښتنو او اندېښنو سره د شپې وختي ویده سو. سبا یې د ژوند یو له مهمو ورځو څخه وه. سهار وختي له خوبه راپاڅېدی او د یوې مهمې ورځې لپاره یې لا هم په ذهن کې بلا ډېرې پوښتنې ګرځېدې. د اوړي ګرمي وه، لمر د غازي امان الله خان د ښارګوټي د کرکټ په لوبغاړي باندې تودې وړانګې خورې کړې وې. دا لوبغاړی د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د حصار شاهي په سیمه کې د غازي امان الله خان په ښارګوټي کې دی. په دغه لوبغالي کې د 2014 کال د 19 کلونو نړیوال کیمپ ته د افغانستان د 19 کلونو د لوبډلو لپاره لوبغاړي غوره کیږي. راشد خان ته د هغه ملګرو څو ورځې مخکې ویلي وه چې ازموینې ته ورسي. زړه نازړه دی په افغانستان کې تازه څو لوبې کړي دي. روزونکي او نور لوبغاړي یې سم نه پیژني او نه یې هم داسې کوم ثبت سوی ریکارډ شته چې خلکو ته یې وښیي. د راشد خان په ذهن کې زر سوداوي دي او یوازې یوه هیله لري چې یوه موقع ورکړل سي چې ځان ثابت کړي او د افغانستان کرکټ ته لاره پیدا کړي. همدا چې لوبغالي ته ننوځي، په سلګونو نورو ځوانانو یې سترګې لګېږي. دا ټول ځوانان ازموینې ته راغلي دي. خپل حق پاک حیران سو او یو ځل بیا یې په زړه کې دا خبره تېره سوه چې په دې دومره لوبغاړو کې به آیا ده ته موقع ورکړل سي او که نه؟ هېڅوک نه پوهېږي چې په دغو سلګونو ځوانانو کې یو داسې غمی هم سته چې له ایرو به راوځي او بیا به د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ځلوي. په ایرو کې د داسې غمي موندل جوهر پوهه سترګې غواړي. روزونکي، لوبغاړي، مینوال هېڅوک په دې نه دي خبر چې په دغو ځوانانو کې د افغانستان د کرکټ یو ستوری دی. هغه ستوری چې بیا وروسته یې په ځلېدا د کرکټ نړۍ حیرانه کړه. دولت احمدزی او عبدالولي امین له لوبغاړو څخه ازموینه اخلي. دواړه د پخې تجربې خاوندان دي. دولت احمدزی د ملي لوبډلې تیز بالر او عبدالولي امین بیا ډېره موده د افغانستان په کرکټ کې روزونکي پاتې سوي دي. دوی دواړه د راشد خان روزونکي هم وه. دولت احمدزی، عبدالولي امین او نور همکاران یې لګیا دي لوبغالي ته راغلي لوبغاړي په کتارونو کې دروي چې ټرایل یا ازموینه ترې واخلي. له هر لوبغاړي څخه څو پوښتنې کیږي. لومړی، تذکره لرې؟ دوهم، څو کلن یې؟ دریم، توپ وهونکی یې که توپ اچوونکی؟ ازموینه اخیستونکی په ترتیب سره د هر لوبغاړي نوم اخلي. که توپ وهونکی وي، توپ اچوونکي سره یې دروي او که توپ اچوونکی وي، توپ وهونکی سره یې دروي. دا لومړی ځل دی چې راشد خان په افغانستان کې د کرکټ داسې یو ازموینه ګوري. ډېر زیات خلک راغلي وه، ډېر زیات. ما چې دا خلک ولیدل بې حوصلې سوم. ما ویل په دومره خلکو کې به کله زما نمبر راسي؟ راځه بیرته ولاړ سه. ما ویل چې نمبر به مې هم راسي، یا به یم یا به نه یم، خو بس ودرېدم. په اوږده کتار کې له څو ساعتو ځنډ او درېدو وروسته راشد خان ته نوبت رسیږي. ازموینه اخیستونکی له سلام او لنډو مقدماتي خبرو وروسته وار له واره له راشد خان څخه پوښتي: توپ وهونکی یې که توپ اچوونکی؟ راشد خان: زه آلراونډر یم. ازموینه اخیستونکی: داسې نه کېږي، یو به انتخابوې. راشد خان: زه خو آلراونډر یم، دواړه کولی سم. راشد خان ازموینې ته له تګ څخه مخکې دا پرېکړه کړې وه چې د آلراونډر په توګه به ازموینه ورکوي. خو کله چې ازموینه اخیستونکي ورته وویل چې دواړه نسې کولی او یو به انتخابوي، نو له ملګري یې مشوره وغوښته. سره له دې چې هم راشد خان په دوو کې حیران پاتې و چې څه وکړي. ما ورته وویل چې زه یم دواړه، یعنی آلراونډر. هغوی ویل دواړه نسې کولی. زه هم حیران وم چې اوس بالینګ وکړم که بیټینګ. هلته مې له ملګري سره مشوره وکړه چې زه به بیټینګ وکړم. هغوی هم راته وویل چې سمه ده. زه بیټینګ ته ودرېدم. 4 بالونه یې راته وکړل. 2 مې ووهل او 2 راڅخه بچ سول. ازموینه اخیستونکي راته وویل: صحیح سو، تینک یو، مننه چې راغلې.